د کابل پولیس د روسیې سفارت ته نږدې چاودنه شوې. په سلامونه مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې نن دوشنبه د سپتمبر 5 ځانمرګی برید شوی دی. رویټر د کابل د پولیسو له قوله خبر ورکړی چې بریدګر د سفارت دروازې ته تر رسیدلو دمخه د ساتونکو لخوا تر پیژندلو وروسته په ډزو وژل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د دوی سفارت مخې ته په شوې چاودنه کې له 15 څخه تر 20 پورې کسان وژل شوي دي چې 2 تنه د روسیې د سفارت غړي هم پکې شامل دي. ریپورتونه زیاتوي چې تر اوسه پورې د دغه چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خو په افغانستان کې د داعش سیمه ییزې ډلې له څه باندې یو کال راهیسې چې طالبان واک کې دي او نړیوال ځواکونه له دغه هېواده وتلي خپلو حملو ته زور ورکړی دی. طالبان بیا وایي چې داعش یې ځپلي دي. تازه جزئیات. رویټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د دوشنبې ورځې په چاودنه کې 2 روسي اتباع، یو ډیپلوماټ او یو امنیتي ساتونکی ټپیان شوي دي. دغه مطلب د روسیې دولتي خبري اژانس RIA د یوې سرچینې له قوله خپور کړی دی. د پولیسو د اړوند ناحیې مشر مولوي صابر رویټرز ته وویل ځان وژونکی بریدګر مخې ته تر رسیدلو مخکې وپیژندل شو او د روسیې د سفارت ساتونکو طالبانو لخوا ووژل شو. تر اوسه په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. روسیه د ګوتو په شمیر د هغو هیوادونو له ډلې څخه ده چې څه باندې یو کال مخکې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسیدلو وروسته په کابل کې خپل سفارت فعال ساتلی دی. که څه هم روسیې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دغه هیواد د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د غازو د لیږد پر یو قرارداد او نورو برخو کې خبرې اترې کړې دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.